د پلار شان او مقام. پلار جان هغه امان دی چې کله موږ په دنیا کې سترګې وغړولې نو دا امان موږ موند کړو. پلار هغه قوي دیوال دی چې کله موږ د ژوند د مشکلاتو څخه تنګ شو نو د دمې لپاره ورته تکیه لګو. پلار جان زمونږ لپاره هغه رڼا ده چې زمونږ ژوند یې روښانه کړی. پلار زمونږ لپاره هغه چینه ده چې په خپل محبت یې خړوب کړی یو. پلار جان زمونږ لپاره هغه سپرلی دی چې زمونږ ژوند یې د ګلونو څخه ډک کړی دی. پلار جان په مثل د هغه پل دی چې کامیابۍ ته پرې رسیږو. پلار هغه سینه ده چې د یو ځای کېدلو ورسره د دنیا د ټول ستړیا څخه راحت میلاویږي. پلار جان هغه عظیمه هستی ده چې زمونږ د ښو ورځو لپاره ځان کړولی او په خپل بدن او وجود یې زمونږ لپاره هر لحظه دردونه او تکلیفونه زغملی دي. پلار جان زمونږ لپاره د یوې مضبوطې قلا مثال لري چې د هر مصیبت نه پرې بچ کیږو. پلار جان د زړه دړکن زمونږ د ژوند ښایست او ښکلا، زمونږ طاقت، زمونږ قدوه، زمونږ حفاظت او د کور سکون او چراغ دی.